نن په ناشته کې د سالن پر ځای د ګرمې پراټې راغلې. نو قاري صاحب زه پراټه نه خورم او لاړ ځان روټۍ راواخیسته. دا د پراټه او دا د روټۍ. د ناشتې کول نه بس چې د کار ځای ته راغلو نو کپړې مو ورته چینج کړې. نو ما مې دې پسې به ټرالۍ راویسته غواړي نو یو ځوان مې ولېږه، ما مې ورشه ټرالۍ راوله. دغه صفایي کول نه پس انجینر صاحب راغی، دا دیوالونه ورته مات کړئ، بیخي د ویښ نه ختم کړئ. دا چې کله نور خلک ماتوي نو 2-3 ورځې بیا دي، لیکن مونږ ولا په نیمه ورځ کې مات کړه. د دې د ماتولو نه مخکې دغلته کچره پرته وه نو مونږ ورته هغه کچره هم صفا کړه. دلته سمه زروره کچره پرته وه او زرور ټایم یې رانه واخیست. سم 112 بورۍ ترې ډکې شوې. د دې نه پس مو ورته په دیوال ماتولو شروع وکړه. دلته یو طرف ته خو زروره ګرمي وه او بل طرف ته دا دیوال داسې سخت شي او داسې سخت شي والله که د چا پلار مات کړی وی. نو کسان وایي چې نمبر ورته ږدو، څه کسان به صفایي وکړي او څه کسان به دا دیوال ورته مات کړي. او چې کومه صفایي وکړه هغه بیا دنده راځي ته دیوال به ورته ماتوي. مونږ صفایي له ور ووتو، دا لږه لږه صفایي ودام شروع کړه. دا لږې لږې کچرې پرتې دي، دا لر کول غواړي. دا کچرې مو اخر دغه خپل ځای ته ورسولې. دا بلاکونه او خښتې چې کوم دي دا مو سیټ ته کېښوي، ځکه چې دا د کار شیز دی که نه په کار راځي. هغه د ټول اول چې مونږ کومه صفایي کړو هغه مو دلته کړو سینګه دا قضیه مو صفا کړی. اول دا داسې کچره پراته وه سینګه، بیا مو ورته داسې صفا کړه. نو په دې کې د روټۍ ټایم رارسېدل او نو مونږ هم روټۍ له روان شو. دلته په لاره کې مې د خپل کلي دا بوټی ولید. دا ستاسو کلي کې شته که نه او څه نوم ورته وایي هغه نوم راته ووایئ. د روټۍ خوړلو نه پس د مانځه ټایمونو راغلو او مونځ مو ورته ادا کړو. د دې نه پس هغه کم دیوال چې مو مات کړی و د هغې د کچرې لرې کولو دپاره د ټرالۍ ضرورت و. نو زه هم لاړم او دا ټرالۍ مې ورته راوخېژوله. دا اول لکه تا غځېږي ولاړه وسینګوه دلته بره راخواته. داسې جادو منې نه راخېژي ګوری لیفټ ورته لګو. د دې نه پس مې پکې کچره واچوله او دا چې کوم ځای ته رسول په کار و هغه ځای ته مې ورسوله. نو داسې دا کار جاري او ساري و. کم مات بلاک او کچره چې و هغه مو دغه ځای کېښوه او کم جوړ بلاک او خښتې چې وي هغه هم دغه ځای کېښوې. ما وی دا جوړ بلاک کچرې ته اچول دا ښه کار نه دی، په دې باندې زرورې پیسې لګېدلې دي، زمان دې لګېدلې خو د مالک په لګېدلي که نه هغه به هم ډېرې په ګرانه ګټلي. جوړ بلاک مې ورته سایډ ته کېښو. کله چې ماښام روټۍ ته تلو نو زما نظر په دقه مرغو باندې ولګېده. نو مو چې د امن پیغام ورکاو.